السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم شهاب عزیز ارمان او تاسو ګورئ زمونږ خصوصي خپرونه. عبدالرحمن بابا افقي شاعر د یوې اوږدې مودې د انقطاع نه پس یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. د رحمان پوهنې کومه سلسله چې موږ شروع کړې وه نو هغه تاسو خوښه هم که او کوشش دی چې تاسو ته د عبدالرحمن بابا او د هغه د شعر و شاعرۍ په باب لا څه ښه خوندور او بنیادي معلومات درکړی شو. عبدالرحمن بابا یو دیوان لري چې مختلفو خلکو د خپلو مقدمو سره هغه ایډیټ کړی دی، د هغې تدوین یې کړی دی او څومره چې د کله نه د چاپ دوره شروع ده نو د عبدالرحمن بابا دیوان چې دی زموږ مخې ته راځي. د دې نه وړاندې چې کله چاپخانه نه وه په برصغیر پاک و هند کې نو د عبدالرحمن بابا د دیوان نقلونه به تیارېده، کاتبانو به لیکل او مختلفو علاقو ته به هغه لیږلی کېدل. اوس هم د هغه دیوانونه زیاتې نسخې چې دي نو هغه په لندن کې، په فرانس کې، په جرمني کې، په مختلفو ملکونو کې ترلاسه کېدی شي، په هندوستان کې، ځکه چې هغه دې ځینو نه تلي دي. کوم چې په مغرب کې دي مخطوطې نو هغه خو انګریزان چې کله دلته کې وو او په دې خطه باندې سامراج و د هغې غصب و قبضه وه نو هغوی دغه زمونږ کتابونه چې دي نو هغه د دې ځای نه وړي دي. ځینې خلک هغې له دا پرسپشن ګوري چې یاره انګریزانو هلته یوړه نو هغه محفوظ پاتې شو، ګینې موږ نه به ضایع شوي وو. نه، اوس هم زموږ په علاقو کې د ډېرې مخطوطې چې دی نو هغه ښه سالمې سلامتې پرتې دي. پښتو اکیډمۍ ته په سوونو مخطوطې هم د دې خاورې نه د خیبر پښتونخوا نه راجمع شوي دي. اوس هم ځینې خلکو سره ذاتي لایبررۍ شته، خپلې مخطوطې خانداني چې د هغې کمې لایبررۍ دي نو په هغې کې ډېر کتابونه په سوونو هغه محفوظ پراته دي په مختلفو علاقو کې. ما خلکو سره لیدلي دي. د عبدالرحمن بابا دیوان چې دی هغه په خپله نګرانۍ کې د هغې ترتیب کړی دی په کاتب باندې. د هغه په کلام کې داسې شعرونه شته، داسې اثار شته چې موږ ته د هغې نه پته لګي. ځینې خلک دا هم وایي چې یاره هغه به د خپل شعرونه د باړۍ په شګو لیکل او خوړ کې به یې لیکل او د خپل فکر و فن په حواله باندې هغه یو باشعوره انسان ګینې نه و. نو دا هسې فضول خبرې دي، د دې هېڅ سر او خپي نشته دی، د هغه پسې تړنې دي. دا یو لحاظ سره د هغه کردارکوشي ده او په دې خبرو سره هغه داسې ثابتول دي چې لکه هغه نه په ځان او نه په جهان او نه ورسره د دې خپل فکر و فن څه احساس و. نه، هغه یو حساس انسان و، ژوندی انسان و، فکر کوونکی انسان و. هغه په دې معاشره کې په غړېدلو سترګو ژوند کړی دی، د دې خلکو د زړونو ذهنونو د نفسیاتو ترجماني کړې ده. نو داسې سړی څنګه کولی شي چې هغه به د خوړ په شګو په ریګ باندې شعرونه لیکي او بیا به ورپسې خلک راغونډوي؟ دا هسې خبرې دي. دغه دیوان هغه چې په خپله نګرانۍ کې مرتب کړی دی د هغه په دور کې بیا د دې په درځلونو نسخې تیارې شوي دي. هغه نسخې تر شپېتو پورې په دنیا کې د هغه د دیوان قلمي نسخې هغه ترلاسه کېږي. 2 قلمي نسخې خو ما سره شته، یو فوټوکاپي ده او یو چې دی نو هغه اوریجنل ده چې د هغه په کلي کې هغه ما ته چا تحفه کړې ده. زه یې شکرګزار یم. 2 مخطوطې اوس، یوه رنګینه او یوه ساده. هغه مهر خلیل صاحب چې په سیلګرۍ باندې هغه په پښتو کې ړومبی کتاب هم لیکلی دی، په ټوریزم باندې د پښتو ړومبی کتاب دی. نو زه د ویډیو په ذریعه د هغه شکرګزار یم چې د فرانس نه هغه چې کوم دی نو د فرانس د ښار د پیرس د مشهور یونیورسټۍ نه هغه دغه 2 مخطوطې په سافټ کې ما ته راوړې او د هغې نه زه استفاده کوم. لګیا دی یو کلیات انشاءالله یو دیوان تیارېږي، هغه به ستاسو مخې ته راځي. ما په څو ویډیوګانو کې د عبدالرحمن بابا د دیوان د مستند دیوان خبره کړې ده. په هغې کې بیا ډېر کمنټس دا راغی چې دا مستند دیوان کم یو دی او دا خو نه ترلاسه کېږي او موږ خو هلته وکتو دالته وکتو. چونکې خلکو په هغې کې دلچسپي واخیسته، زه شکرګزار یم چې د عبدالرحمن بابا دیوان دې په هر کور کې وي. نو ما وګڼله چې زه تاسو ته د عبدالرحمن بابا دیوان صرف وښیم. د دیوان په حواله به خبرې بیا کوو، د ترجمو په حواله به خبرې کوو، خو مستند دیوانونه کم یو دي او زمونږ څنګه ترلاسه کېدی شي. زما په دې میز باندې به تاسو ته ښکاري مختلف کتابونه پراته دي. دا ټول هم د عبدالرحمن بابا دیوان دی. خو ځکه ګورم ما سره د ټولو نه زوړه د چاپ نسخه چې ده نو دا ده چې په دې باندې نور څه معلومات خو نشته چې د دې تالیف چا کړی دی، تدوین یې چا کړی دی. خو په یو دور کې دا چاپ شوې ده. په دې باندې نه دا دغه شته دی، وضاحت شته دی چې دا په کوم دور کې چاپ شوې ده. خو میا حاجي عبدالخالق او فضل مالک دا تاجران کتب ناشران
د کیسه خوانی پېښور نه دا چاپ ته نو دا تاسو که د دې کاغذ تاسو ته ښکاري نو ډېر زوړ دی دا ګته ورته به چا لګولي وي نو دا هم ډېره زړه ده. دا د شب قدر مشهور ادبي او علمي شخصیت دی او علمي خاندان سره تعلق دی. محترم ودود نعماني صاحب دا کتاب ماته تحفه کړی نو دا تاسو کتی شي چې دا چې کوم دی نو دغه دې کې یو بل کتاب هم دی تحفه نصایح خو بهرحال دغه زموږ موضوع نه ده. دویم دیوان چې ما سره دی ډېر زوړ ورژن کې دا تاسو ته ښکاري د اداره اشاعت سرحد پېښور چې هغه بیا وروستو ختمه شوه او اوس یونیورسټي بوک ایجنسي خیبر بازار صرف پاتې ده او دغه اداره اشاعت سرحد چې کوم دی دا ختمه ده. دا چې دی نو په دې باندې مقدمه مولانا عبدالقادر د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر چې هغه لیکلې ده او دې سره فرهنګ چې دی د ګرانو ټکو معنی وضاحتونه دا دوست محمد خان کامل مومند صاحب لیکلي دي. د دې نه سیوا دا کلیات تاسو ته ښکاري دا محکمه ثقافت پېښور خیبر پښتونخوا چې هغه وخت کې صوبه سرحد نو دا چاپ کړی دی په 1990 کې. ما خپله پی ایچ ډي د دې نسخې په رڼا کې کړې ده او زما چې څومره سټډي ده څومره دیوانونه ما کتلي دي زما مخې ته دي دې نه سیوا نور هم شته نو په ټولو کې د ټولو نه مستند دیوان کلیات ماته دا ښکاري. دا پروفیسر محمد الله خلیل الله دې وبخي دغه مرتب کړی دی ښایسته نسخه ده او هغه تقریبا 1 درزن خوشان نسخې پرتله کړي دي او د هغه تحقیق په دې کې د 10 کلونو نه په زیاته موده باندې محیط نو دا چې څومره ما وکته نو د دې نه زیاته مستنده نسخه ماته بله ښکاره نه شوه. فرقونه شته دې کې ځینې مسایل شته خو کمپیریټیولی د ټولو نه ښه نسخه دا ده. بیا دا که تاسو ګورئ دا څو کاله وړاندې عمده د محمد الله صاحب دیوان چې تاسو ته ما وښیلو د هغه ترتیب تالیف کړی عمده هغه کلیات دی هماغه املا د هماغه ورژن دی دننه که تاسو وګورئ خو دا رحمان ادبي جرګه پېښور بار بار چاپ کوي نو هغې سره چې کوم دی دا کلیات نن سبا په دې شکل کې تاسو اخیستی شئ. دا لوکل ګورنمنټ پېښور چاپ کړی دی او د دې کلیات یو بل شکل هم دی همدغه کلیات دی د محمد الله صاحب والا دا به تاسو ته ښکاري دا هم څه زمانه مخکې چاپ شوی دی 2-3 ځل چاپ شوی دی. دا هم رحمان ادبي جرګې چاپ کړی دی او د دې د چاپ کال چې دی نو دا مختلفو وختونو کې چاپ شوی دی خو د دې ورژن د چاپ کلونه چې دي نو 2002-2007 او دغه کې چاپ شوی دا د 2007 والا چې کومه نسخه ده هغه ده نو دا بیا محمد الله خلیل په خپل بیحاف باندې دا ډېر غټ فارم کې که تاسو ته ښکاري نو دا کلیات کړی دی او دا زمونږ د کم کتونکي اوریدونکي دي د کویټه بلوچستان نه نو هغوی چې کوم دی دا کتی شي هلته کې ځکه چې دا کوټه بلوچستان نه چاپ شوی دی دې سره تقریبا یو خو دا په دا صفحه د هر صفحه رنګینه ده په بیکګراونډ کې د عبدالرحمن بابا تصویر دی د دې دغه چې دی د دې کمپوزینګ هم محمد الله صاحب په خپله کړی دی نو ډېر په احتیاط یې کړی دی بهترین دغه دی کلیات دی دغه مقدمې سره چرته اختلافات ممکن دي کیدی شي خو دا دومره علمي کتاب دی کلیات دی دیوان دی چې په دې کې یو کم 500 صفحې 549 صفحې صرف د محمد الله صاحب دغه ده مقدمه ده. بیا په دې کې اخیری کې یو خاص التزام اهتمام شوی دی دغه دا دی چې دې کې حاشیه ورکړې شوې ده او حاشیې سره اشاریه چې ورته وایي چې دا علمي کتابونو باندې اشاریې انډکس یا خو د انګریزۍ په کتابونو کې وي یا د بیروت لبنان د عربو د علمي چې کوم اساسه د کومو ملکونو سره هغه کې وي نو د دلته کې دغه کړی دی. دا دیوان د کوټه بلوچستان چاپ کړی دی او دا د دې تدوین او ترتیب او څېړنه د محمد الله خلیل صاحب سره محترم نیمروز کیس صاحب په شریکه کړې ده. دا یو ډېره لویه علمي اساسه ده زموږ کوم ملګري که په بلوچستان کې وي او هغوی د عبدالرحمن بابا کلیات ترلاسه کول غواړي نو هغوی دا کلیات ترلاسه کولی شي. ګرانو کتونکو ما سره کلیات ډیر دي زه تاسو سره د هغې تعارف یو په یو کومه خو غواړم چې دا ویډیو چې کومه ده نو همدلته کې راغونډه کړم او په نورو کتابونو باندې د دې په دویمه برخه کې زه تاسو سره راشم او تاسو سره د دې کتابونو تعارف وکړم. زما دغه یو گزارش یو ځل بیا چې زما د یوټیوب کوم چینل تاسو دا وخت ګورئ شهاب عزیز ارمان افیشل او زما پیج شهاب عزیز ارمان افیشل چې دا یو نوی پیج دی ما جوړ کړی دی کوم چې ډاکټر شهاب عزیز ارمان پیج و نو هغې کې موږ ته مسلې دي
نو دغه گزارش دی تاسو نه چې زموږ دا نوی پیج د سره سبسکرایب کوي، دا چینل سبسکرایب کوي، دا نوی پیج فالو کوي او دا قسمه انفارمیشن چې زیاتو خلکو ته د عبدالرحمن بابا د دیوان په اړه ورسي نو دا بیا شیر کوي د خپلو ولونو نه. ستاسو ډېره مننه، د ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.